السلام علیکم. 2 دقیقې خبر ته راغلاست. کابل کې د دوحې بهیر د خصوصي سکتور د کارډلې درې مناسه تر سره شوې. د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما په کوربتوب د کابل ګرینډ هوټل کې د دوحې بهیر د خصوصي سکتور د کارډلې درې مناسه په حضوري او انلاین بڼه تر سره شوې ده. یاد وزارت د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي دغه ناسته په 2 برخو ویشل شوې چې لومړی برخه د ودې او شمولیت او دویمه برخه د همغږۍ او شفافیت پر موضوعاتو متمرکزه وه. له عزیزي ګروپ سره 845 میگاواټ برېښنا تولید عملي چارو تړونونه لاسلیک کیږي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي چې د افغانستان برېښنا شرکت او عزیزي ګروپ ترمنځ د 845 میگاواټ لمریزې او د ډبرو سکرو څخه د برېښنا تولید د 5 پروژو عملي چارو د پیل تړونونه لاسلیک کیږي. هیواد کې د کبانو تولید او روزنې 900 کوچني متوسط او لوی فارمونه جوړیږي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرسل ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په نوبتي غونډه کې د کبانو روزنې سکتور د پراختیا پر طرحه بحث شوی دی. د معلوماتو له مخې چې د دې طرحې له مخې به د هیواد په بیلابیلو سکتورونو کې د خصوصي سکتور د پانګونې له لارې په 6500 هکتاره ځمکه د کبانو د تولید او روزنې 900 کوچني متوسط او لوی فارمونه جوړ شي چې د دې طرحې په تطبیق سره به په مستقیم ډول 500 او په غیر مستقیم ډول 250,000 هیوادوالو ته د کار زمینه برابر شي. او یو شمېر اسلامي هیوادونو د اسرایلو وروستۍ پریکړه غندلې. یو شمېر اسلامي هیوادونو د اسرایلو د صهیونیستي رژیم وروستۍ پریکړه غندلې او هغه د لویدیځې غاړې د اشغال ښکاره هڅه بللې ده. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، مصر، اردن، ترکیه او ځینو نورو اسلامي هیوادونو د اسرایلو هغه پریکړه غندلې چې د لویدیځې غاړه کې د ښارګوټو د اوسیدونکو له لوري د لا نورو سیمو د غصب لار هواروي. دا 2 دقیقې خبر تر بیا د لا پامن.